بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن نړیوال تلویزیون لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. زه جاوید ستانکزی یو ځل بیا ستاسو قدرمنو لیدونکو ته حاضر یم او نن راغلی د ملي کرکټ اکاډمي ته چې ورزو به دلته زیات شمېر لوبغاړي ځوانان دلته راغلي دي، خپل زحمتونه شپې ورځې یو کړي دي او دلته زیار باشي او خپل تمرینات ترسره کوي. او اوس به لاړ شو وړاندې اکاډمي ده او ولاړ به شو دلته ځوانان سره به څو خبرې مو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول بخیر راغلی. انشاءالله تمرین ته آماده یې. نو نن وارم اپ شروع کوو. څوک مریض یا کوم مشکل لري هغه دې ووایي. بیا مشکل نشته انشاءالله. ښه نو خپل تمرین شروع کوو. شروع کړئ. اول چینج د اوله پښه فول سټریچ، چینج د لاسو، چینج سایډ ته مخ ته سلو سلو پوش کړه، چینج سایډ ته، چینج چینج دا بل طرف ته، چینج سایډ ټو سایډ، change, change, change back, change slowly circle, change full, change jumping, change, change, change one jump. ګرانو لیدونکو دلته د دې اکاډمي بهترینه توپوهونکی را سره ده. اول به په سر کې زه دونه پوښتنه وکړم چې نوم دې څه ده او د کوم ځای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې کامران ده، د کابل ولایت څخه یم. یا څومره وخت کېږي چې ته په دې اکاډمي کې دلته خپل تمرینات کوې او څو بجو نه راځې تر څو بجو پورې تمرینات ته مخکې؟ ما تقریبا یو 2 کاله کېږي چې د اکاډمي ته راځم او د 2 بجو نه راځم د ماسپښین او تر 5 بجو پورې همدلته یم. تقریبا 2-3 ساعته د سخت تمرینات ترسره کوې؟ والله د 2-3 ساعته خواري کوم. ته څه غواړې چې غواړې دې نه وروسته مخکې لاړ شې ملي ټیم ته ځان ورسوې؟ و انشاءالله دا امیدونه خو لرو. ډېر ښه. ته چې دا د خوښې پلیټ د کوم یو دی؟ نړۍ په سطح یا د افغانستان په سطح؟ د نړۍ په سطح خوښې پلیټ ګوربز ده، رحمان الله ګوربز. یا کوم شاټ دې ستا ډېر خوښېږي؟ و دغه ټول بیټینګ دې ما خوښېږي. کوم شاټ یعنې ډرایو وي او وایي شاټ شپږیزې وي څلوریزې وي؟ ډېر شپږیزې وایي که نه څلوریزې خو دومره نه شي. ښه بیټسمین د شپږیزو هیټر ده. ته هم د شل وریځو فارمټ لوبغاړی نه؟ هو کوشش کوم ځان همداسې جوړ. بس مننه، ژوندی اوسې.
نو هم لیدل چې کافي ښایسته تمرینات روان دي او دلته لوبغاړي دي زیات ګڼ شمېر لوبغاړي دي او خپل تمرینات کوي دلته ورځنی تمرینات کوي او په ډېر شمېر سره اوس غواړي چې لوبغاړي سره لږ مرکه هم وکړو. بس خیر صحیح بخیر. اول که په سر کې راته ځان معرفي کړئ کوم ځای یاست او نوم دې څه؟ نوم مې سودیس ده او د ننګرهار یم او بس اکاډمي ته راځو. خپل تمرینات دلته وړاندې وړي او غواړي چې راتلونکي د افغانستان غټ ستوری شي. انشاءالله غواړو چې مخکې لاړ شو بس یو ځای ته ځان ورسوو چې مور او پلار هم موږ ته په تمه دي او همدا موږ یو د هغې یعنې د هغوی سپورټ در سره ده. نو هو انشاءالله د هغې سپورټ را سره ده او غواړو چې خپل کرکټ ته ښه ادامه ورکړو او ښه مخ ته یوسو. ډېر ښه ډېر ښه. بیا دلته تاسو څومره وخت کېږي چې په دې اکاډمي کې خپل تمرینات کوي؟ یعنې څومره کلور راهیسې یا د میاشت راهیسې؟ یو والا موږ خو ډېر ټایم وشو د دوستانو اوس به کافي زیات لوبغاړي دي خو دلته به یو بل سره هم موږ لږ یو څو خبرې وکړو چې څنګه ده او د تمریناتو په اړه یې باندې لږ پوښتنې ترې وکړو. سلامونه په سر کې سلامونه درته یم. څنګه یې ښه یاست؟ شکر. اول که په سر کې راته خپل نوم هم ووایه او څومره موده کې چې دلته تاسو خپل تمرینات ترسره کوئ؟ نوم مې شکر اتل دی. دا مې شپږم میاشت د ملي کرکټ اکاډمۍ کې تمرین کوم. څنګه د لرې ځای نه به خامخا راځي ځکه چې کافي زیات لوبغاړي دي نږدې خو به شی نه وي خامخا د لرې ځای به او ته خپل د کوم ځای څخه راځې؟ زه خپله د کلشمت خان څخه راځم تقریبا 100 لاره ده. نور څنګه د تمرینات دلته د کوچینګ د کوچ څنګه د تکړه ده زیات در سرخواري کوي نه کوي؟ والا شکر د کوچ صاحب څخه سل په سل راځي استو تقریبا پوره خواري موږ سره کوي او تمرین کې. ته بالر یې که یوازې بالر یې او که نه تر څنګ یې بیټنګ کولی شي؟ زه تنها لیګ بریکر یم سپینر یم او خالي خپل سپین کوم. د نړۍ په سطح باندې یا د افغانستان په سطح باندې د خوښې پلیر د څوک ده؟ دا خو واضح خبره ده راشد خان زما ولګو هم ده ډېر مې خوښېږي. بس کامیابي درته غواړم ښې چارې. مننه. په دې اکاډمي کې چې زیات کوښښونه کړي او زیات زیارونه باسي دلته را سره استاد محترم اول به په سر کې پوښتنه ترې وکړو چې د نوم دې څه ده او د کوم ځای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محمد احمدزی دی لوګر ولایت اوسېدونکی کې. څنګه د دې اکاډمي کې د شاګردان سره کافي زیات او اوس هم ستاسو په تمرین اخته وئ چې ما وغوښتلې او زیات زیار هم ورسره باسئ؟ او الحمدلله دلته موږ چې لرو 4 سیشنې لرو چې اول سیشن زموږ 9 بجې شروع کېږي تر 9:30 بیا تر یوې بل سیشن ده بیا د 2 نه تر 4 بل سیشن ده او الحمدلله لکان ماشاءالله ډېر ښه ټیلنټډ لوبغاړي دي موږ سره او یعنې په نړیوال سطح هم لوبېدلي دي او په داخلي لوبو کې هم زموږ ډېر لوبغاړي دي چې دا اوس هم په ډومسټیک کې لګیا دي. څنګه ملي ټیم لوبغاړي هم دلته راځي د خپل تمرینات دلته په انډور اکاډمي کې ترسره کوي او که نه؟ بس زیاتره چې کم بورډ کې څه هغوی بیا دلته راځي یعنې هلته مسایل څه مسایلې د سیشن یعنې زیاتره راځي لکه افسر زازی شو زما ډېر ښه ملګری دی راځي حشمت شهیدي خپله راځي دلته او د انډر 19 لوبغاړي دی موږ سره چې فیصل دی چې دا اوس ورلډ کپ کې ډېر ښه وځلېدو رحیم الله عرب دی او د ډومسټیک نو ډېر پلیران دي لکه اسلام زازی شو امیر زازی شو ډېر دي تقریبا ډېر لوبغاړي دي چې دلته لوبې کوي. بس خیر اوسې مننه چې تاسو وخت مې ونیو او مننه چې تاسو وطن تلویزیون ته دلته موږ ته لږه کې یو څو خبرې وکړې.
لیدونکو د دې اکاډمي منیجر ښاغلی هدایت الله احمدزی را سره د اول به له ده نه پوښتنه وکړو چې دې اکاډمي څومره وخت کېږي چې تاسو د اکاډمي فعاله کړې ده او څومره هغه لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو له تاسو نه مننه چې تشریف مو راوړ په دې خوا کې. ملي کرکټ اکاډمي په کال 2019 کې ایجاد شوې چې تقریبا 8 کال د فعالیت کېږي. الحمدلله تر دې مهاله مو په سلګونه بلکې په زرګونه لوبغاړي روزلي دي چې اوس فعلا موږ سره تقریبا په حدود 800 یا 900 لوبغاړي په 4 مختلفو سیشنونو کې چې د سهار د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې اول سیشن، بیا د 10 نه تر 1 پورې دویم سیشن، تر 2 بجو پورې وقفه لرو، د 2 بجو نه بیا تر 5 د مازدیګر دریم سیشن او وروستی سیشن د ماښام مانځنه بعد تر ماخوستن 9 بجو پورې موږ سره اوس فعلا مصروف دي او تمرینات کوي. تاسو د لوبغاړو لپاره ولا ډېر غټ کړکړ چې یو دلته ترڅنګ د اکاډمي ترڅنګ انډور اکاډمي هم دلته لري. لله الحمد موږ څه په وسه پورې ان شاء الله هغه امکانات لوبغاړو ته باید مهیا سي، خپل هڅه کوو چې ورته مهیا کوو. د دې آوټډور او انډور ترڅنګ باندې موږ خپل ګراوند هم لرو په ارزان قیمت کې چې موږ پنجشنبې او جمعه اکاډمي رخصت وي، بیا د لوبغاړو خپل منزل لوبي یا د نور اکاډمیانو نه لوبډلې ورته راغواړو، نو پنجشنبې او جمعه ته موږ میچونه هم پې کوو. دا اکاډمي څومره کولی شي د افغانستان ملي لوبډلې ته مثال دا سپورټ وکړي یا ورسره مرسته وکړي؟ د لوبغاړو دپاره هغه اساسي نقطه هغه د اکاډمي پیل ده چې په اکاډمي کې پیل وکړي او مسلکي کرکټ شروع کړي. که چېرته لوبغاړی مسلکي کرکټ ونه کړي نو تر نړیوال سټیجه فکر نه کوم چې هغوی ځان ورسوي یا راسي. نو هر لوبغاړی چې غواړي نړیوال کرکټ وکړي یا کورنی کرکټ ترسره کړي لازمه ده د ورته چې راسي د اکاډمي نه پیل وکړي د روزونکي د لارښوونې لاندې تر څو هغه مسلکي کرکټ شروع کړي او د هېواد دپاره ویاړونه راوړي. مننه چې موږ ته مو وخت راکړه او ستاسو وخت موږ ونیو.